السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو ټول؟ امید لرم تاسو ټول بخیر او روغ جوړ به یې. زه مسمتلی او تاسو ګورئ رازل ټي وي. زموږ د نن ویډیو ټاپک دی پرمان علي کسکر، یو نوی او ډیر خوندور شاعر. د په باره کې به تاسو اوریدلی ضرور. د پرمان تعلق د ثوابه ترکه سره دی. د نن له 7 ورځې مخکې کې دي چې چا په ترکه کې هم نه پیژندو او وسې چرچې دي په لر او بر. نو راځو خپل ټاپک طرف ته. پرمان علي کسکر صاحب چې د نن یو هفته مخکې د شلشم په پټي کې کله تقاضي لته، نو په موبایل کې اوتی بوتی ویل شروع کړو او بیا یو ملګری په سوشل میډیا باندې شیر کړو او چې هغه درسو پوری د تقاضي نه واپس راته، نو په ټوله دنیا کې پیژنګلو جوړ شوی و او اوس ورته څوک لیوانه، څوک کسکر او څوک شاعر وایي. او زه به دا وایم چې زمونږ د خلکو روزګار به څوک پیدا نه کړي چې یو داسې لیونی پورې نښتي دي چې چرته ګوري نو کسکر او کسکر د فیسبوک او یوټیوب یې خو بالکل تباہ برباد کړو. او اوس پکې خلک دا هم وایي چې پرمان علي کسکر له نوبل ایوارډ پکار دی او د نوم په ګینیز بک اف ورلد ریکارډ کې شاملول پکار دي. دا ځکه چې د پښتو او د پښتو د ژبې یو ډېر ښکلی تصویر په دنیا کې پیش کړی دی او د پښتو د ادب او ثقافت یې ډېر ښکلی خدمت کړی دی. د دې هر څه ثبوتونه تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. دا پرمان کاسکر چې شاعر ته راووتې رو، پرمان کاسکر ته شاعرۍ ته چې نوم راووتې رو، مقابلې ورسره څوک چې مکوی نو کني دا خپې به ولا ټول نښونه ماتې نو کړي، کني دا خپې به ولا ټول نښونه ماتې نو کړي څوک پکې. د خو د پښتو ډېر غټ شاعران او ادیبان هم ډېر وروستو پرېښوده. دا شاعري خو په ایمان که تر اوسه پورې هم چا کړي وي. د خو د شاعرۍ لاسه بل څه غوندې قسم ایجاد کړی دی. خیر هر څه چې دي، خو کسکر یو کچه دماغ والا ماشوم دی او د غلط مقصد دپاره خلک استعمالوي. نو زمونږ دا ریکویسټ دی چې د صحیح او ښکلې شاعري وکړي، نه چې غول تپل. نو امید کوم زمونږ د ویډیو به ستاسو خوښ شوي.